د یاد سړک د خلاصون پر مهال د امنیه قومندانۍ ویاند مستغفر ګوربز وویل چې د ډیر وخت راهیسې دغه سړک د عامه خلکو پر مخ تړل شوی و چې د امنیه قومندانۍ د رهبرۍ د پریکړې له مخې به له دې وروسته خلاص او په یاده برخه کې به د خلکو شته ستونزې هوارې شي. اوس امن دی او ارامي ده او اطمینان دی. په دې اساس همدا ښه وګڼله چې دا لاره د ولسونو پر مخ خلاصه شي او ولسونه وکولی شي چې د لارې څخه د خپل ژوند اړتیاوې او ضرورتونه پوره کړي او په دې لاره باندې تګ او راتګ وکړي. خوستي ولسونه له دې کاره خوښي ښکاره کوي او زیاتوي چې په دې سره به نه یوازې دا چې ګڼه ګوڼه به کمه شي بلکې خلکو ته به ګڼې اسانتیاوې هم برابرې شي. چې اوس دغه لاره خلاصه شوه خوستمېش په دې ډېر خوشحاله دي. دغه اړوند نورې کومې لارې چې بندې دي د اجماع ترڅنګ بعضې نورې د ولایت ترڅنګ هغه لارې باید خلاص شي تر څو په خوست ولایت کې د ګڼې ګوڼې مخنیوی وشي. کومه لار چې بنده وه نو اوس د بالخصوص د وظیفو ولاته کوم مشکل نشته. دوی په خپل وخت خپلو وظیفو ته رسیږي او کوم ناروغان به چې روغتونونو ته به تلل نو دوی په وخت نه سره رسېدی. ډېر مشکلات اوس ډېر خوشمیر ډېر خوشحاله دي. دوی خپل هر شي ته دوی په خپل وخت خپل ځانونه رسوي. له دې وړاندې هم د خوست امنیه قومندانۍ او ښاروالۍ له لوري په خوست ښار او شاوخوا سیمو د عامه لارو څخه موانع لرې کړي او د عامه خلکو پر مخ یې لارې خلاصې کړي دي چې خلکو هم د دې کار هرکلی کړی او غوښتنه یې کړې چې ټولې عامه لارې دې بیرته خلاصې شي.